سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. کنټرول پینل ته راځم. بل موږ سره مهم موضوع چې دی administrative tools وشو. بل چې مهم دی فایل ایکسپلورر آپشن. دا ممکن تاسو که چیرې مخکې کمپیوټر درس ویلی کوم ځای کې هلته په پخوانی وینډوز کې به فولډر آپشن په نوم و. فولډر آپشن خو دلته په وینډوز 10 کې فایل ایکسپلورر آپشن کړی دی، نوم یې ورته چینج کړی، خو ولې نو ټول همغه شی دی، ټول مشخصات او کوم کار چې کوي همغه وظیفه اجرا کوي. فایل ایکسپلورر آپشن باندې کلیک کوم. دې کې یو څه سیټینګونه چې مهم دي هغه وایو. اول جنرال ته راځم. جنرال کې دلته ماته څه وایي چې open each folder in the same window, open each folder in its own window. د دې وظیفه دا ده که چیرې لومړی ما انتخاب کړی وي، د دې مطلب دا دی چې کله زه یو فولډر ډبل کلیک کوم اوپن کوم، نو هغه فولډر کې چې کوم څه ډاکومنټس وي، عکسونه وي، ویډیو وي، هغه په همدې فولډر کې خپله اوپن شي، او که نه جدا وینډوز بله فولډر د هغې په ځای خلاصه شي. نو که چیرې غواړئ چې جدا فولډر دې خلاصه شي خو همدا ورته انتخابوئ، او که غواړئ چې نه په همدې کې خلاص شي اټس اون وینډوز، په همدې وینډوز کې خلاص شي، لاندې انتخاب. خو زه اول پاسنی انتخابوم. پاسنی انتخابوم، اپلای اوکې مې کو. اوس راځم دلته راځم فرضاً دلته یو فولډر دی پکچر، دا زه ډبل کلیک کوم. کله ډبل کلیک اوپن مې کو، صحیح شو. چې کله ما دا اوپن کو دلته دې کې عکسونه دي، کیمرا رول یا مثال دا پکچر کلیک کوم، صحیح. د دې لپاره زه دلته سیټینګ جوړوم. چیرته فایل آپشن دلته یو شی بل چې دا رانه هیر شوی اوپن فایل ایکسپلورر. د یې وظیفه څه ده؟ فایل ایکسپلورر. اول فایل ایکسپلورر نه مطلب دا د خلک صاحبانو چې دلته یو کویک اکسس ته یو دیس پی سي دی، کویک اکسس او دیس پی سي دا موږ سره دغه ساحه ده. ښه زه درته ووایم دا فایل ایکسپلورر ده. کله چې تاسو کمپیوټر چالان کو په ټاسک بار باندې دلته فایل ایکسپلورر دغه شکل باندې دی په دې آیکن کې. نو دا چې کله ته کلیک کوي، کلیک ور باندې وکړئ، آیا تا ته څه شی راخلاص شي؟ کویک اکسس راخلاص شي، او که دیس پی سي مای کمپیوټر راخلاص شي. دلته زه ورته وایم چې کویک اکسس دا خلاص شي. کله چې ور باندې کلیک وکړم، کلیک ګوره کویک اکسس خلاص شو راته. دا هغه ځایونه دي چې کوم کار مخکې کړی هغه راته ښکاره کوي. صحیح شو. کویک اکسس جدا بخش دی. زه ورته وایم چې نه کویک اکسس دغه ساحه دې ماته نه اوپن کېږي، ماته دې مای کمپیوټر یا دیس پی سي اوپن کېږي. چې کله زه کلیک کوم دا به ورته انتخاب کړي، اپلای به کړي، اوکې به کړي. اوس ګوره کله چې کلیک ور باندې وکړم مستقیم به دغه دیس پی سي مای کمپیوټر دا به راته اوپن کوي. کلیک ور باندې وکړه مخکې کمپیوټر ته لاړو، صحیح شو. دیس پی سي راته اوپن کړو. نو د دې وظیفه همدا ده. بل open each folder and same windows کلیک وکوم، اوکې کوم. کلیک می کو، انتخاب کم اٹس اون وینډوز، اوکې. دلته راځم پکچر، صحیح شو. ګوره کله چې پکچر نه کلیک وکړو هغه پکچر په هماغې ځای کې هلته بله جدا وینډوز راته اوپن شوه، صحیح شو. د دې اون یعنې د خپله وینډوز اوپن کېږي. که چیرې دلته زه بل کلیک وکړم دلته بله وینډو خلاص شو. ګوره هغه په خپل ځای دی. نو د دې وظیفه دا ده چې دا په خپله کله کلیک کوي جدا وینډوز ته اوپن کېږي. که چیرې غواړې چې ته یو فایل اوپن کوې په جدا وینډوز کې درته اوپن شي، هغلته بیا چې انتخاب کړې. که چیرې غواړې چې یو فایل ته اوپن کوې هغه په جدا وینډوز کې درته اوپن شي، نو لاندې انتخاب دغه باندې اوپن ایچ فولډر ان اټس اون په دې خپل وینډوز کې. او که چیرې غواړې چې نه په همدې سیم وینډوز کې په کومه وینډوز چې په همدې کې خلاص شي، ضرور نه ده چې بل وینډوز ورته خلاص شي، په همدې کې اوپن مستقیم په همدې کې اوپن کېږي. نو لومړی به انتخاب کړي، اپلای به کړي، اوکې کړي. زه اوس ګوره راځم دلته راځم، دلته پکچر ده. مخکې مې چې کلیک وکړو جدا وینډوز خلاصه شو، اوس باید جدا خلاصه نه شي، مستقیم په همدې کې ده. هېڅ بله وینډوز خلاصه نه شو په همدې کې اوپن کېږي. یاره فایل. نو د دې وظیفه همدغه وه.
دویم چې د single click to open an item point to select double click to open an item single click to select اولنی اپشن وظیفه دا ده چې کچېرې ته وغواړې چې یو فایل یو فولډر وي هر څه اوپن کوي نو فقط سنګل کلیک یو کلیک چې په وکړم اوپن دي شي خلاص ډبل کلیک ته ضرورت نه لرم چې دوه ځلې کلیک ورباندې وکړم او دویم اپشن مطلب دا دی چې ډبل کلیک وکړه چې اوپن شي او که سنګل کلیک وکړه صرف سلیکټ شي انتخاب شي ګوره اوس ما ډبل کلیک انتخاب دی تیار صحیح دی چې کله اوس یو فایل اوپن کوم ګوره دس پیس اوپن کوم که یو کلیک وکړم سلیکټ شو دا انتخاب شو که ډبل کلیک وکړم اوپن کیږي صحیح شو یعنی په یو کلیک سره اوپن کیږي ګوره یو کلیک وکړم اوپن نشو ډبل کلیک وکړم اوپن کیږي زه وایم چې یو کلیک سره اوپن شي بس ډبل کلیک ته ضرورت نه ده نو دلته راځم دلته ورته سنگل کلیک انتخابوم سنگل کلیک چې کله انتخاب کړم به دلته دوه اپشن نور دي دی څه وایي سنگل کلیک خاول سنگل کلیک زه کار کوم اپلای کوم اوکې کوم اوس چې مې سنگل کلیک انتخاب کړ اوس ګوره صرف یو دلته چې راغلم یو کلیک وکړه بس فقط یو کلیک اوپن ډبل کلیک ضرورت نه لري یو کلیک سره خو ولې دلته دوه اپشن نور هم دي هغه داسې وایي underline icon title consist with my browser underline icon title on when I pointing them دلته که چیرې سنگل کلیک زه انتخاب کړم او د لومړی اپشن انتخاب کړم دې مطلب دا چې دغه کوم آیکن چې ټول ته یو انډرلاین ورکړه لاندې یو لاین دی ولري د آیکنونه اپلای کوم اوکې کوم ګوره ټول آیکن به لاندې یو لاین لري انډرلاین ده انډرلاین صحیح شو کلیک فقط یو کلیک وکړه اوپن کېږي خلاص او دویم اپشن وظیفه دا ده هغې مطلب دا دی چې تو ورته وایي چې نه مستقیم د لاندې انډرلاین لري په هغه وخت کې د انډرلاین وي چې دا انتخاب کړم چې کله زه ورته ماوس پوینټر راوړم ورته نږدې شم بیا دې ورته پیدا شي کنې نه دي وي ګره چې کله اوکې کوم اپلای کوم اوکې کوم مخکې یو ټول انډرلاین و اوس نشته خو چې کله زه د ماوس پوینټر ورته راوړم نږدې ګوره انډرلاین پیدا کوي چې کوم ته ودرېږم هلته لاین لاندې انډرلاین مطلب د هغه لاندې لاین دی پیدا کوي یو کلیک وکړه اوپن یې کړه نو دې نه چې کوم یو تاسو انتخابوئ انتخابولی شي خو ډبل کلیک زه انتخابوم ساده بل اپشن چې دی show recently used file and quick access and show frequently used folder and quick access دا څه شی دی ګوره مخکې موږ تاسو ویل دلته چې کله راشو فایل ایکسپلورر کلیک کوم دلته ما سره دس پی سي اوپن کوي زه وایم چې دس پی سي نه اوپن کوي اول دلته راځم کویک اکسس درته انتخابوم کویک اکسس اپلای اوکې دا مې چې انتخاب کو دلته اوس د دې اپشن مطلب دا دی show recently used file show recently used file نه مطلب دا دی چې دغه کوم کمپیوټر کې چې زه کوم کار کوم کوم فایل نه عکسونه وي ویډیوګانې وي هر څه فایلونه چې وي کیمي صاحب سلام جوړ خیر کوم فایلونه چې وي چې زه اوپن کړی وي په دې لنډ وخت کې ما خلاص کړي هغې کې مې کار کړی وي نو هغه دلته ما ته ښکاره کړه چې ما څه کار کړی مثلا ستاسو کمپیوټر ته یو څوک راغلی کار یې پکې کړی تی کولی شي دې ځای نه وګورې ده څه شي اوپن کړي کوم کار یې پکې کړی نو هغه له دې ځای څخه انتخابولی شي دویم شو frequently used folder د دې فرق دا دی چې هغه فایلونه دي دلته چې بیا فولډرز دي هغه خو مثال ویډیو شو پکچر شو دلته بیا د همغې فولډر دی کوم فولډرونه چې تا اوپن کړي فولډرونه هغه هم درته کولی شي په نږدې وخت کې چې دې خلاص کړي وي هغه درته ښکاره کړي او که ښکاره یې نه کړي هغه چېرته دی هغه دلته دی ګوره زه چې دلته کلیک وکړم کلیک مې چې وکړو دا ګوره اوس یې نه راته ښکاره کوي هغه شیان ښه دا کویک اکسس دی خو دا ما ته نه ښکاره کوي چې ما په دې اوس وخت کې څومره کار کړي چې مې اوپن کړي ځکه چې دلته ټیک مارک نشته که زه دلته ټیک مارک ولګوم ورته ورته دا ماته شو کوه دا هم راته شو کوه اپلای که اوکې که دا د چې کله ټیک مارک ولګولو اوس دلته چې کلیک وکړي چې هر څومره کار ته وکړي کمپیوټر کې اوس درته ښکوي ګوره اوس دلته خو نشته زه اوس دم دلته یو څه کار کوم کمپیوټر کې فرضاً زه راځم دلته زه راځم سپین غر فولډر دا اوپن کوم نیو فولډر اوپن کوم دې کې فرضاً دا بعضې سلایډونه دي او بعضې انټایټل بعضې پکچر دي دا اوپن کوم فرضاً دغه کار ما وکړو خو مقصد چې زه اوس کوم کار وکړم کوم فولډرو کې کار وکړم دا بیا ماته ټول هلته شو کوي چې تا څه شي کې کار کړی دی نو زه اوس راځم یو څه فولډرونه ما اوپن کړي دي اوس ماته ښیي او که نه چېرته راځم کویک اکسس ته مخکې نه راته شو کول کویک اکسس ته راغلم صحیح شو دلته اوس ماته ګوره دغه د یو فایل راته ښکاره کړم وایي دا انټایټل پي ان جي یو عکس و چې ما اوپن کړو صحیح شو دغه د ماته وایي د عکس اوپن کړی دی که چیرې زه دغه ټیک مارک ایسته کړم نو دغه شیان بیا ماته نه ښکاره کوي نو د دې ټیک مارکونو وظیفه هم دا دی
چې که چیرې دا ټیک مارک وي تاسو ته فولډر او فایلونه ښکاره کوي او که نه دلته نه ښکاره کوي. د دې وظیفه همدا ده. کلیر نه مطلب چې کلیر نه مطلب دا چې ټول هر څه پاک کوي. که چیرې هر څه متا لیکل کړي کار کړی وي هغلته شو وي تو د کلیر کې ټول پاک کوي. یو دویم چې کې دویم دا رن یونکی پلس ار. کله چې رن کې موږ تاسو څه شی لیکلي ګوره رن کې موږ نوټ پیډ لیکلی ښه کلیک ورباندې وکړم سی ام ډي هم لیکلی شوی نوټ. ته غواړې چې دغه شیان چې لیکلي دا باید پاک شي دا باید نه وي دلته. زه چې دلته څه شی کار کوم باید بېرته صفا شي چاته ښکاره نه شي. هغه کوم ځای نه کولی شو موږ د کلیر نه کلیر چې کله کلیک کړو کلیر clear apply okay رن ته راشم ګوره رن ته راشم مخکې دلته رن کې نوټ پیډ هم لیکلي و صحیح دی سی ام ډي هم لیکلي کلیر شو که نه هېڅ هم نشته. اوس که هر څه چې ته بیا هم ولیکې او دلته کلیر کې بیا پاکېږي هغه نه ښکاره کوي. دا موږ سره د کلیر وظیفه ده. او ریسټور ډیفالټ چې دی پخواني حالت عادي حالت ته ټول راوړه چې کپنی سیټینګ. دویم چې د موږ سره ویو دی ویو سیټینګ کې ویو کې هغه کوم مهم اپشنونه چې دي هغه درته وایم چې یو الویز شو آیکن نیور تمبینز. د دې نه مطلب دا دی چې تبنیلز عکسونه که چیرې وي ویډیوګانې چې وي هغې صرف آیکن درته ښیي. اوس ضرور نه ده چې وخت ورباندې ضایع کړو صرف هغې عکسونه او آیکنز درته ښکاره کوي چې دغه جی پی جی فایل دی مثال بی ام پي دی څه دی خو عکس یې درته نه ښکاره کوي. چې دلته عکسونه وي هم زه یو درته عملي کار وکړم. زه وګورم چې د کمپیوټر کې عکسونه شته او که نه. ګوره دلته دغه دوه عکسونه شته دي صحیح دی. زه ورته وایم چې دلته ماته ضرور نه ده چې دغه عکسونه ښکاره کړي صرف د دې دغه هغه درته ښکاره کوي عکس دې ډایرکټ شو کوي نه. دلته راځم ویو ته دلته دا انتخابوم always show icons newer thumbnails thumbnails ته ضرورت نه اپلای اوکې. ګوره اوس هماغه فولډر ته راځو دا دی صحیح شو. اوس ګوره کلیک چې په وکړې هماغه عکس اوپن کوي خو ولې موږ سره څه وکړل عکس نه ښکاره کوي. بېرته هم سینه ته ښکاره یې کړه ښکاره یې کړه ویو ته راشه ټیک مارک لرې کوم اپلای اوکې. اوس ورته ګوره بېرته هماغه عکس نه ښکاره شو صحیح دی. که چیرې تاسو غواړئ چې عکس ښکاره نه شي صرف آیکن یې ښکاره شي هغه په دې شکل دی. آپشن دوهم څه دی always show menus دلته راځي ښه ګوره اوس نشته دی کنټرول فینل کې دلته فایل مینو دغه شیان راځي ښکاره شي او که نه زه ته هم چې ښکاره دي شي اپلای کړه اوکې. ګوره دا فایل ایډیټ ویو دا مینو که غواړئ چې نه دي وي دا بېرته ټیک مارک لري که اپلای کړي ګوره پاسورډ ته ګورئ مینو بېرته لاړې صحیح شو. دا ده ډسپلی فایل آیکن او تامنیلز دا هم هماغه دی ښه چې ډېر فرق نه لري. د دې مطلب دا چې که چیرې مثال تا ویډیو دی ویډیو په کوم پلیئر کې پلی کوي مثال وی ایل سی پلیئر دی مثال کوم بل پلیئر دی وینډوز میډیا پلیئر دی هغې یو کوچنی آیکن په ښکته کونج کې ښکاره کوي ښکاره دي شي او که ښکاره نه شي دلته ورته انتخابوي چې ډېر زیات مهم نه دی. ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر د دې مطلب دا دی چې کله دلته زه راغلم دلته زه راځم ګوره دلته چې زه راغلم دې فولډر ته کله ودرېږم صحیح شو. د دې سایز ماته ښکاره کوي څو دی 352 کیلو بایټ سایز دی صحیح شو 352 کیبي. زه ته وایم چې دا دلته زه ودرېږم دغه سایز ماته مه ښکاره کوه ضرور نه دی دا سایز. نو څه شی کوم دلته راځم ډسپلی فایل سایز دا ټیک مارک لرې کوم اوکې. اوس بېرته همغې ځای ته راځم ګورم ورته ګوره دلته چې ودرېږم فقط ډیټ راته ښکاره کوي هغه سایز یې راته ښکاره نه کړو چې څو کیبي سایز لري. دا د دې وظیفه همدا وه. ښه بل آپشن چې دی موږ سره ډسپلی د فول پیت اینډ د ټایټل بار. د دې مطلب چې کله موږ یو فولډر اوپن کوو د هغې پیت مطلب ادرس دی ټول ادرس راته ښکاره کړو که نه د په ټایټل بار خو موږ تاسو ته ویلي دا ټایټل بار دی صحیح دی. زه فرضاً دلته یو فولډر اوپن کوم کله چې اوپن کړو دلته ماته د دې ادرس ښکاره کوي مثال چې دا کوم ځای کې دی مثال دې سپیسي کې دی بیا پیکچر فولډر دی بیا پکې دغسې آیا دا ټایټل بار کې ورته ښکاره کړي او که نه که وغواړې چې ښکاره یې کړي دلته راشم انتخاب یې کړه اپلای کړه اوس نه ښکاري اوس یې ښکاره کوي اوکې. ګوره دا دی سی ډرایو دی یوزر فولډر دی سپین غر ته راشي بیا پیکچر دی بیا کیمرا رول دی. دا ادرس یې ماته په ټایټل بار کې ښکاره کړو د دې صحیح شو. د دې عکسونو که غواړې چې ښکاره دې نه شي بیا ته دلته راشه کلیک وکړه او ورته ووایه چې نه دې ښکاري راته صحیح شو.
او د دې ترڅنګ بل آپشن چې دی موږ سره هغه موږ سره مهم چې دی ښه ډاکټر صاحبانو یو ویډیو زه اخلم چې دلته د ویډیو سایز پوره دی په راتلونکي ویډیو کې دغه لاندې آپشن ورته ووایم فقط دغه ویډیو سیو کوم خلاص دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښه وخت